نیو بارس په بوټسټراپ کې موږ کولی شو چې ریسپانسیو نیو بارس ډېر په اسانۍ سره جوړ کړو. دا د بوټسټراپ کمپوننټس تاسو کولی شئ چې دا کمپوننټس د دې ځای څخه کاپي کړئ او هلته یې یوسئ. نو موږ او تاسو به راسو دغسې یو نیو بار به جوړ کړو چې دا څه رقم جوړېږي، څه رقم موږ کولی شو چې یو نیو بار جوړ کړو. ښه راځو زه به لومړی د نیو ټیګ او دلته ورته ولیکم چې نیو بار او همداسې نیو بار I think نیو بار expand دی. ښه نیو بار دی، نیو بار expand LG دی، BG ښه expand LG او همداسې موږ او تاسو نیو بار لایټ نیو بار جوړو نو دلته لایټ ورکو او همداسې BG لایټ BG لایټ نو دلته به یو نیو بار راته جوړ شي. لومړی موږ او تاسو راځو دلته یو کنټاینر جوړو، پلایوډ کنټاینر جوړو. نو کنټاینر پلایوډ کنټاینرونه موږ او تاسو مخکې په بوټسټراپ کې وویل. نو موږ په یو نیو بار کې راځو دلته یو پلایوډ کنټاینر جوړو. نو دا کنټاینر تر اوسه پورې دونه ویت او دغه نه لري. وروسته چې راسو موږ ته به راکړي. زه راځم دلته یو ای ټاګ ته نیو بار برند په نامه یو کلاس ورکوم. ښه دا به موږ ته څه شی وکړي. که چیرې موږ او تاسو دلته هر یو ویب سایټ ځان ته یو لوګو لري، تاسو کولی شئ زه به دلته ورته ولیکم چې لاراویل. ښه دا لاراویل دغه ورکوم نو دلته به دا دلته لاراویل راته لیکي. ښه موږ او تاسو دغه کوم دغه چې موږ او تاسو وینو دا لینک دې ته هغه نیو بار د دغه نیو بار برانډ ورته ویل کېږي. لکه دلته که چیرې موږ او تاسو راسو زما په فکر سره لاراویل ډاټ کام کې به موجوده وي، که به نه وي خو هر ویب سایټ یو داسې دغه لري لکه دا. موږ او تاسو دلته همدغه شکل ته ورته زه غواړم چې کنټرول شیفټ جې دغه لوګو یې هم را کاپي کړم. حتی غواړم چې د لوګو یې دلته که چیرې دوی خپل دغه کړی دی لاراویل سورس ته که چیرې راسم دغه لوګو یې که چیرې غواړم زموږ ویب سایټ کې داخل ورته ورکړم. ښه دلته به زه ورته ولیکم IMG. ښه وروسته به دلته راسو IMG او SRC به دلته ورته ورکړو. سیلف کلوز ټاګ دی او دا به دلته ورته ورکړو چې د لاراویل څخه راته راواخلي. که چیرې راسو کلیک نو دا دی موږ ته د لاراویل څخه هغه لوګو هم راواخیستله. موږ او تاسو به راسو یو څه به د مرجن دلته به راسو دا به ښه کلاس به دلته پر اپلای کړو. زما په فکر سره دلته به یو کلاس پر اپلای کړو ME مرجن end دا په بوټسټراپ پایپ کې راغلی دی. زه دوه ورکوم چې یو څه د مرجن end. ښه اوس دلته موږ او تاسو دا د لاراویل لوګو ده، دا یې برانډ دی. تاسو کولی شئ چې یوازې لوګو هم ورکړئ، دا مشکل نشته. نو دا هغه که څه رقم چې موږ او تاسو وینو دلته په لاراویل کې هم همداسې جوړ دی. راځو نور غواړو چې په دې لوګو کې داخل نور شیان هم جوړ کړو. نو موږ او تاسو به راسو زه غواړم چې داسې یو نیو بار لکه دلته چې موجود دی دا نیو بار چې جوړ دی دا د یو ډېر ساده نیو بار دی. نو موږ کولی شو چې داسې یو نیو بار هم ولرو لکه دا، او کولی شو زه غواړم چې د LI څخه جوړ نیو بار لکه دا نیو بار دا ډېر لوکس دی. ښه راځو داخل دغه نیو بار ته دغه کار چې موږ او تاسو راځو دلته کلاپس جوړو د نیو بار کلاپس د کلاس پر اپلای کوو ID هم د نیو بار. ښه دلته به موږ او تاسو راسو یو بل کنټاینر به جوړ کړو. ښه راځو یو بل کنټاینر جوړول د لومړی به د کلاپس کلاس پر اپلای کړو. ښه کلاپس او همداسې نیو بار کلاپس دی او همداسې ID به زما فکر نیو بار نیو دی که نیو زما فکر سره داسې دی که
که چیرې همداسې رابس چک وکړو نیوبار نیو او نیوبار کولپس دی او دا هم دی صحیح دی ښه موږ او تاسو به دلته ښه نیوبار نیو او دلته موږ او تاسو یو شی غلط کړی چې دا کولپس مو ای نه ده ورکړی که چیرې راسو کلیک او اوس دی جوړ کړو نو دلته موږ ته خاص کلاس جوړ کړو په دې کې به موږ یو ورکړو په یو کې موږ غواړو 5 دانې داخل الی به ورته ورکړو او په الی کې موږ غواړو یو انکر ټیګ نو داسې یو سټرکچر یې موږ ته جوړ کړي لکه څنګه چې موږ تاسو دلته وینو نو زیاتره نیوبارونه چې جوړیږي هغه په ان اورډرډ لیست کې جوړیږي په همدې خاطر ما دلته دا ورته ورکړي نو موږ چې هر وخت ان اورډرډ لیست جوړوو نو موږ راځو په که چیرې نیوبار تاسو جوړوئ نو دلته به تاسو ورته لیکئ ښه دلته به دا داسې کوئ لکه څنګه چې دلته جوړ شوی تاسو کولی شئ هم دلته د دې څخه هم یو څه اخذ وکړئ لکه کلاس ورته ورکوئ نیوبار نیو او دلته کولی شئ چې که چیرې تاسو پر الی باندې باید د نیوبار آیټم ځکه چې په دغه کې آیټمز دي په هر لینک کې آیټم دي او دلته موږ پر دې باندې پر الی باندې کلاس لګو نیو لینک ځکه چې دا یو لینک دی هر پیج ته ځي که چیرې راسو اوس موږ او تاسو دا خپل سټرکچر وګورو ښه نسته څنګه ورک شو چې دی نسته ښه په دې نسته چې دلته موږ نوم ونه زه هوم ورکوم که چیرې راسه کلیک ښه نسته بیا ما فکر سره دلته یو شی شته چې موږ او تاسو ته اچریپ کلاس مو پر اپلای کړی دی نو که راسو کلیک ښه دا دی ستا نو اوس دلته موږ د هوم یو نیوبار جوړ کړي موږ او تاسو کولی شو چې نور هم دا وکړو ښه رابسو دا به کلیک کړو او دلته به راسو زه غواړم چې دا اباوټ سي ښه د لاراویل د بجګر سره جوړ کړو نو دې ته څه اړتیا شته لاراویل ته جوړو نو د لاراویل نیوبار یو داسې شکل هم لري لکه دا ویني داسې شکل لري دا به هم جوړ کړو ښه یو ډاکومنټیشن دی ویپر دی ایکوسیسټم دی زه غواړم چې دلته هم داسې ورته ولیکم documentation wrapper ecosystem او موږ او تاسو news partners news and partners partners که چیرې راسو اوس کلیک کړو نو دلته موږ تاسو ډاکومنټیشن نیوز اینډ پارټنرز لرو خو که چیرې موږ تاسو راسو دلته دا په دې سایز کې ورک شي نو د دې لپاره موږ یو خاص ټوګلز لرو لکه څرنګه چې په لاراویل کې دي دلته که چیرې راسو دلته په لاراویل کې چیرې د لاراویل ډاکومنټیشن موږ دغه کوو نو دلته خاص یو ټوګل مشترک دی دا ټوګل دې ته ټوګل بټن وایي او دا هم ستا دلته که چیرې موږ او تاسو راسو د ټوګل بټن دلته موږ که چیرې راسو دا زه کاپي کړم ښه که چیرې دا زه یو وار کاپي کړم او دلته یې کښېږدم تاسو به اوس تغییرات وګورئ راباسو کلیک اوس که چیرې راسو داسې کړو دلته باید دا ټوګل بټن ښکاره شي ښه دا په دې خاطر نه ښکاره کېږي د دې دغه کوم رنګ چې دی دا یې خراب دی زما فکر سره چیرې راسو دلته موږ کوم نیوبار لایټ مو ورکړی دی ویجل لایټ ښه دلته موږ یو ځای یو دغه غلط ورکړی دی ښه که چیرې زه راسم دلته چک کو زما فکر سره ولړه به موږ نیوبار ته دلته کلیک زما فکر سره که چیرې دلته غلطي ښه اوس که چیرې راسو کلیک کو شاید چې غلطي ښه غلطي لوړه وه ځکه چې هغه لایټ مخکې اوس که چیرې راسو ښه
اوس دغه نیوبار دغه ټوګل بټن چې دی د سټرکچر سره کار زه غواړم چې دا ټوګل بټن تاسو ته تشریح کړم. پر دې باندې د نیوبار ټوګلر کلاس اپلای شوی دی او آیکن دلته پکښې کې دی د بټن آیکن کوم چې موږ بوټسټراپ آیکن وروسته وایي دغه ټوګلر آیکن دی او همداسې دلته کله چې دی ټوګل کیږي د کلاپس کلاس کاله د دې کار د جاوا سکرپټ سره دی. نو دلته کوم کار چې دی کله چې ټارګټ چې کلاپس کلاس کال چې ټارګټ یې کوم ځای دی نیوبار دی نو دی دا نیوبار کوم نیوبار چې موږ دلته دا بټن کلیک کوو نو دی دلته دا موږ ته دا ښکار کوي. دا هغه د نیوبار پارټس تاسو څنګه کولی شئ چې یو نیوبار جوړ کړئ په بوټسټراپ کې.